قدرمنو یو داسې سندرغاړی چې په پښتو باندې، په اردو باندې، په هندکو باندې، په سرایکي باندې، په سندي باندې، په بلوچي باندې، په فارسي باندې سندرې وایي. تاسو به میران یاست دا بیا کومه سندرغاړې ده؟ دا ته ماجبین قزلباش ویل کیږي. ماجبین قزلباش په پښتو کې خو بیخي ډېرې سندرې ویلي دي چې شمېر یې راټولول زما د وس خبره نه ده، خو له دې سره چې کومې ژبې ما یادې کې په دې کې هم دې سندرې ویلي دي. کله په شوق سندرې ویلي دي او کله له مجبورۍ څخه ځینې سندرې چې دي هغه یې زمزمه کړي دي. ماجبین قزلباش د پښتو فنون لطیفه د دغه د موسیقۍ اړخ ډېر ژوندی ساتلی و، ډیر خدمت یې ورته کړی و، د خپل ژوند ټوله برخه یې همدغه څانګې ته وقف کړې وه. ویل کیږي چې دا د کورنۍ لخوا قزلباشه ده، نیکه یې له مشهد ایران څخه کندهار ته کډه سوی و. بیا یې د کندهار ژوند چې دی دغه پرېښی و، پېښور ته راغلی و. په دې کې ویل کیږي چې امداد علي قزلباش سردار هم و، دا د دې پلار و، دا راکډه سوی و. په خپله دا امداد علي قزلباش چې و دا د سردار احسان علي قزلباش زوی و. نو دا کورنۍ یې له مشهده کندهار، له کندهاره څخه بیا پېښور ته. په پېښور کې نو بیا مشهوره علاقه ده رسالدار کوچه چې ورته وایي. دالته دوی استوګن سوي وو. په پېښور کې 2 ودونه چې وو دغه امداد علي قزلباش له مخه درلودل. دریم واده یې د بادر کلي پېښور څخه پښتنه کړې وه. دغه پښتنه چې دا بیا د ماجبین قزلباش مور وه. اوس نو که سړی ورته وګوري د ماجبینې نوم خو ډېر وروسته پر دې ایښول سوی دی چې کله دا سندرې پیلوي. زموږ لایق صاحب وایي د دې اصل نوم زبیده خانم و او ځینې لیکوالان او څېړونکي وایي چې سوریا بیګم یې نوم و. نو زبیده خانم په کشنیوالي باندې وکم سکول ته لوږي، د اندرشیر فارورډ های سکول دې ته لویږي، خپله داخله اخي، خپل لوست پیلوي. څوکه څوکه له ځان سره د اردو میډم نورجان چې ورته وایي د دې سندرې زمزمه کوي، له دې زه ډېره متاثره وي. د هغې د انداز اردو بدلي چې دي دا له ځانه سره وایي. دغه شوق چې دی دا څوکه څوکه په کلي او مالت کې خورېږي، دغه رنګه په سکول کې بیا د دې دا نوم چې دی دا په شهرت ته رسیږي. کله چې دا د سکول ماشومان دا وایي چې زه په فارورډ های سکول کې کله داخله سوم، نو هغه وخت محمد شفیع صابر صاحب چې و د سکول پرنسپل و، نامتو څېړونکی، نو د هغه په سایه کې دا زده کړې چې دي دی روانې ساتلې وې. کله چې بیا د سکول کشنیان ریډیو پېښور ته بیول سوي وو په هغه زمانه کې چې دا 14 کلنه وه، نو هلته د سکول ماشومانو په ګډه باندې یو ملي سندره ویلې وه چې د دې غږ هم پکښې و. نو دالته بیا ځینې خلکو د دې دغه غږ خوښ کړی و او په دې ناسته کې په دې سندرو ریکارډینګ کې وایي رفیق شینواری استاد چې و دا هم موجود و. هغه یې له غږه متاثره سوی و. بیا له دغه غږه څخه یې دا اندازه لګولې وه چې دا نجلۍ چې ده دا ښکلې سندرغاړې جوړېدلی سي. نو د دې وتره یعنې اکا ته ویلي وو چې دا د سندرو میدان ته راوله چې د هغه نه وه ورسره خوښه سوې. نو ماجبین وایي چې زما مور چې دی دا خبره ورسره منلې وه او زه یې دا سندرو میدان ته ورپرېښی وم. کله چې دا د سندرو ابتدا کوي نو بیا راځي د اواز اډیشن چې ورته وایي، د دغه امتحان ورکوي په ریډیو کې. سپینې سپوږمۍ وایه اشنا بچرته وینه، د رضا مومندي لومړۍ سندره دی دا ویلې وه، ګونګۍ شوې ولې نه وایې حالونه. دا چې وایي کله ما ریکارډ کړه نو د دې دغه سندرې چې دي یا دغه یوه سندره چې دا چې کله د ریډیو پېښور څخه خوره سوه نو خلکو ډېره خوښه کړه. دا داسې زمانه وه چې مراد شینواری په ریډیو کې د سکرپټ رایټر په توګه کار کوي. نو مراد شینواری چې دا ولیده نو یې نوم ورته خوښ کړل د ماجبینې. زبیده خانم یا سوریا بیګم چې ده دا ماجبینه سوه. د سندرو دغه نوم چې دی دا مراد شینواری باندې ایښی و. بیا دې ډېرې خبرې داسې لیکلي دي او وایي چې دا زما هر څه اتفاقي و. سندرو ته اتفاقا رالم، شوق مې و خو اتفاقا وای په د میډم نورجان دغه
هوا سے موتی برس رہی ہے. دا ما په خپل غږ کې زمزمه کنو ډیر شهرت چې دی دا پیدا کړ. ماجبین قزلباش د سندرو ابتدا کوي د 1901 یا 22 کال دی او دا سندره وایي ارباب عبدالودود خان زمانه وي. نو د هغه په زمانه کې دا سندره پیلوي. کله چې په 1902 کې دا وایي چې یو اشتهار ورکړل سو شیر عالم او مامونی فلم جوړیږي نو د دې دپاره د اداکارانو ضرورت دی. نو ښکلي څیرې چې دي هغه دې راسي. نو دا وایي چې زه هم ورغلم نو ښکلې خو دا وله نو کومه چهره چې د دې وه د دې له جوره د دغه فلم هیروینه چې ده وایي دا خوښه کړل سوه. نو دلته د دغه فلم دپاره چې دا چا خوښه کړې وه د هیروین په توګه د دې سره یې بیا فخرالدین درانی دا د هیرو په توګه خوښ کړی و. خو دا وایي چې دا د فخرالدین درانی کار خو نه وسو چې پروفیسر و. حکیم الله خان اورکزی چې دی د دې فلم د هیرو په توګه وټاکل سو چې د دغه فلم نوم یې ایمل خان و. نو د ایمل خان سره دا فلم کوي او بیا له دغه ایمل خان سره دا واده کوي. ایمل خان دا خوښیږي او مور ته مرکه ورستوي مور یې ورکوي. دا وایي که څه هم په عمر کې تر ما غټ و خو ما له ده سره واده وکړ. نو له دغه حکیم الله خان یعنی ایمل خان اورکزي سره دا واده کوي. بیا نو د پېښور ریډیو د ټي وي دا سندرې چې دي دا د ده په سایه کې ځي او راځي او دا خپلې سندرې وایي. دا فلم د 1902 زمانه ده. نو دا بیخي ډېر شهرت په برخه کوي. تر دغه حاله پورې ویل سوي دي چې په حکیم الله خان به له ځانه سره کوچ او غوړي هم راخیستي وو. بیا به په لار ویل چې دا د ماه ډېر خوښ دي. نو چې کله به هم دې یو سندره مندره ویله یا به راووته نو دا خپل کوچ او دغه به غوړي به ورته ږدل چې دا یې وخوري. تر دغه حاله یې ګرانۍ سره روانو په رفیق شینواری، غلام علي، جاوید اختر، استاد حمید علي خان دا د موسیقۍ له لارې بیا استادان پاته سوي دي. له دغو څخه دې ډېره زده کړه کړې ده. دا په خپله وایي په ما کې دننه چې کم ترنم د میډم نورجانې په برخه و بس زده کړه مې له هغه کړې وه او له هغې څخه چې ما کم انداز کاپي کولو نو په هغه کې به م سندرې ویلې ځکه مې د اردو ډېرې سندرې د هغې په طرز کې ویلي دي. نو دغه رنګه دې د بلوچي او سندي او د سرایکي او هندکو ژبې سندرې هم ویلي دي. ځای په ځای مجبوري ځای په ځای د چا په وینا د پاکستان ټلویزیون یو جنرال ډایرکټر کریم بلوچ د هغه په وینا یې بلوچي سندرې هم ویلي دي. اوس نو بله بیا دا ده چې دې د ټلویزیون په ډېر پروګرامونو کې کمپیرینګ هم کړی دی. د کمپیرینګ سره سره د دې زیات توجه چې وه هغه و سندرو ته وه. نو د دې د سندرو آډیو البمونه چې دي دا په شمیر کې نه راځي د پښتو دپاره دومره ډېرې ویلي دي. دغه حال یې د ټي وي د سندرو دی او کومې سندرې چې دی په آډیو کې ریکارډ کړي وي هغه بیرته بیا په ټي وي کې ویل په خپل آواز کې ریکارډول دا هم بیخي ډېرې دي. ویل کېږي چې په 1995 کې د دې میړه ایمل اورکزی چې اصل نوم یې حکیم الله خان دا وفات سو. نو دا څه وخت داسې ظهیره او ګوشه پاته سوه د ریډیو او ټي وي له سندرو څخه یې ځان ګوشه کړ. خو بیا څه وخت پس چې دا غم یې لږ سپک سو نو بیا د دنیا ته راځي او تر هغه پورې دا سندرې وایي چې تر څو پورې د زړه ناجوړي په 2015 کې ورلویږي. نو دې فلمي دنیا ته هم سندرې ویلي دي. غبرګې سندرې له نورو سندرغاړو نرانو او ښځو سره یې هم ګډې ویلي دي. تاسو به اورېدلي وي له ګلنار بیګم سره یې سندرې ویلي دي، له فریده خان سره یې ویلي دي، له کشور سلطان سره یې ویلي دي، اقبال بانو، معشوق سلطان، له استاد خیال محمد، استاد هدایت الله او ګلریز تبسم سره د غبرګې سندرې هم ریکارډ کړي دي. اوس نو د دې دغه حیثیت چې دی دا ښکاره ولاړ دی په پښتو ادب کې. د دې درې ورونه او یوه خور هم سته. یوه په هغه زمانه کې چې د یو ورور مړه سوی و، یو بیا چې و هغه زمانه کې په وابډا کې افیسر او بل ورور چې و دا ډاکټر و. په خپله یې بیا له دغه ایمل اورکزي څخه 2 زویان او یوه لور هم درلوده چې شاهد خان اورکزی، امیر خان اورکزی او هما لور لري. خو هغه د سندرو دنیا ته نه دي راغلي، خپل ژوند کوي. دغه نوموتې سندرغاړې چې ده د زړه ناجوړي ورپېښېږي بیا د زړه نه ناجوړۍ څخه پر 26 تاریخه د فروری 2020 کال
له موږه څخه د هر کله دپاره بیلیږي په پېښور کې. نو دې بیخي ډېرې سندرې ویلي دي. دې ته په احترام کې ډېرو خلکو میډم ویلی، ځکه چې د میډم نورجهان اثر ور باندې پروت و، نو ډېرو خلکو دې ته هم دغه نوم ورکړی و. ډېرې سندرې ویلې وې، ډېرو خلکو ستایلې وه. د علي خان بابا آسپرلی مې د ځان په ناتار تیر سو، یا دغه نشه نشه کاته دي نور خواږه سو د ارباب رشید خان. سپرلی بیا دې څه یادونه پخواني وچېړل د نواب علي خان او د ډاکټر حنیف الله حنیف دا سندره سبب زما د مینې دی هر چا وپېژندې. اوس نو دا چې د دې په غږ کې تاسو واورئ، د دې بیخي ډېر البمونه دي، ما په سر کې درته وویل چې دا په شمیر کې نه راځي، خو غرض دا چې ماجبین قزلباش پر موږ دا حق لري چې دا له تاسو سره شریکه کو، او دومره سندرې ویلي دي چې نه د آډیو سندرې راټولېدی سي په اسمیر کې او نه د ویډیو سندرې. د دا نورو ژبو سندرې چې ویلي دي زما په خیال زه چې څونې په خبر یم بیخي د ګوتو په شمیر باندې څو داسې سندرغاړي سته چې هغه تر 2 یا 3 ژبو زیاتې سندرې ویلي دي. په هغو کې ماجبین قزلباش هم یوه سندرغاړې ده. پر پښتو فنون لطیفه باندې ډېر لوی احسان دی. غواړو چې د دې ژوندلیک ناڅرګند اړخونه دا نور هم را برسېره سي، که څه هم دې ژوند ټول پښتو موسیقي ته ورکړی و او ښه کمپیره هم وه په پروګرامونو کې، خو د پښتو دغه لار چې ده دا ډېره پر مخ بیولې وه. بس دغه دعا ده چې الله تعالی یې وبخښي، او دغه پیغام دی ځوانانو ته چې د دې پر ژوندلیک باندې، د دې پر آثارو باندې، د دې پر سندرو باندې یو داسې مجموعي کار وکاسته مې ژوندلیک را برسېره کوي، هم د دې ویلې سندرې چې دي دا په یو کتاب کې د پی ایچ ډي او د ام فل په صورت کې مرتب کړي. دا به د را روان نسلونو ډېر لوی خدمت وي.